अस्सलाम वालेकुम ज़ईब इकराम और तासु गोरे टेक्रेक स्टूडियो नन जमून एडाप फुटशॉप द कोर्स क्लास नंबर 14 दे 14 नंबर क्लास दे और पननई वीडियो के या पननई क्लास की चीज़ें मुंबा गुरु द एडाप फुटशॉप शेप टूल सकार के शेप टूल बारे मुंगा सब इसमें शेप्स ड्रा कवले शू और बाकी के जमून सरा कस्टम शेप मुंग संग ड्रा कवले शू अगर मुंग दखपली मर्ज़ी एडिट कवले संग शू कस्टमाइज कवले संग शू नुदाबा मुंग पननई वीडियो की गुरु नुराजे स्क्रीन तरफ तजू और गुरु सीधा बमुंगा संग इस्तेमाल हो कल जी तासो एडाप फोटोशॉप कुलाव कई नो तासो को गोरे पदीज के मुंग द पिन टूल दा खबर चिकड़ी वा दिन लान दी मुंग द टेक्स्ट टूल वेले और पागी पसी जमुन सरा कम दा शेप टूल چې تاسو تخکاری د دې زموږ سره شارټکټ چې دی د کیبورډ نه که تاسو په دې ماوس ودروئ تاسو ته ښیم دلته چې یو دی که تاسو سره بل ټول سلیکټ کړئ او تاسو یو پریس کړئ نو تاسو سره به شیپ ټول چې دی هغه سلیکټ شي ټیک ده اوس شیپ ټول چې کله تاسو راواخلئ او په دې کې تاسو کله یو آپشن سلیکټ کړئ په دې کې زموږ سره مختلف دي لکه ریکټینګل شیپ تاسو ډرا کولی شئ راونډډ ریکټینګل ډرا کولی شئ الپټ کم زموږ سره چې ګول سرکل والی شیپ الپس ټولز دا تاسو ډرا کولی شئ फॉर एग्जाम्पल मां रेक्टेंगल टूल ला वागस्तु ठीक था नो कता सुदलता वगोरे द जम सरा पा पिन टूल किम द ऑप्शन हो जम सरा यो शेप ते यो पाथ ते यो पिक्सेल दे ठीक था द पिक्सेल जम सरा पा पिन टूल की जिदे नु दा देव कार न को او زمو سره چې کم شیپ او پات دي دا دی به کار کوو نو زه تاسو په حکم چې دا دلته کار کوي او د دې کار سره ټیک تا शेप टूल چې کله تاسو سره سلیکټ کی او تاسو دلته کې زمون سره چې کم په فورګراوند کې کم کلر سلیکټ کینو هغه زمون سره د دې کلر راځي د دې شیپ کلر به څنګه مونږ شیپ سلیکټ کړی دی ریکټینګل دلته کلیک وکړو او دسی ډریګ کو نو څه کولای شئ چې تاسو یو شیپ چې دی هغه دلته کې ډرا کو او دا شیپ چې دی دا زمون سره ویکټر دی کله تاسو وړوکی کوي غټوي نو دا به هیڅ فرق نه پرې باسي ځکه چې دا زمون سره یو ویکټر لیر دی او یو ویکټر شیپ دی ټیک ده نو زه تاسو په کوم چې دا ویکټر دی او په ویکټر او په پیکسل کې څه فرق دی کنه په دې شیپ کې چې زموږ سره کوم آپشن دی وزه تاسو ډرا کو او تاسو سو کړو چې دا تاسو دسی وړو کې کو تاسو ګورئ دسی وړو کې کو ټیک تا او دسی نه اوکې کو او وس یو بیا دسی راغټ کوې او بیا یو اوکې کو نو دا تاسو سره خرابېږي نه که تاسو زوم کوئ نو دا تاسو سره پیکسلیټ کېږي نه د دې پیکسل به برابري وس فار ایگزامپل تاسو شیپ ټول راواغستو او دې نه شیپ په ځای باندې تاسو پیکسل سلیکټ کو او دلته کې تاسو سو کړو چې تاسو په دې کې یو نیو لیر واغستو او په هغې باندې تاسو یو پیکسل والا ریکټینګل ډرا کوئ فار ایگزامپل دا ما یو ریکټینګل ډرا کو ټیک ده اوس چې دی نو دا ما سو کړو چې دا ما دې نه کم موف ټول چې دی راواغستو دا ما داسې وړوکی کوئ او دې نه مې اوکې کو اوس ما دی بیا دوباره غټ کو او سمې کو د دې نه مې بیا اوکې کو نو دا چې دی دا به زما سره خرابېږي څنګه د دې تاسو ګورئ دا پیکسلیټ کېږي د دې سایډون تاسو ګورئ دا پیکسلیټ کېږي او که فرض که تاسو دې ته وګورئ نو دا نه پیکسلیټ کېږي ځکه چې دا یو ویکټر شیپ دی دا به تاسو سره نه پیکسلیټ کېږي د دې دواړو فرق دا دی چې کله تاسو په شیپ کله تاسو سره شیپ والا آپشن سلیکټ کړي نو دی به خپله یو نیو کم لیر چې دی هغه راغی تاسو ګورئ دلته موږ یو ریکټینګل راکړی نو ریکټینګل 1 چې دی دا زموږ سره یو لیر راغلی که فرض کړه کې زه یو بل ریکټینګل راکړم نو زموږ سره به بل یو لیر جوړ شي ریکټینګل 2 په نوم باندې اوس د دې دا آپشنز چې کوم دي نو دا زه تاسو ته دلته کې وښیم تاسو ګورئ دلته تاسو یو شیپ ډرا کوئ نو دا آپشن دا پراپرټي والا کم آپشنز چې دي دا تاسو سره کولاو شي اوس دا کم آپشنز چې دي دا دلته کې ټول موجود دي نو زه تاسو ته دې ځینې ښیم چې دا تاسو په دې کې څه کولی شئ فار ایگزامپل زما سره د دې شیپ چې دی زه پوزیشن چینج کول غواړم ویډ هایټ یې چینج کول غواړم یا پوزیشن نو پوزیشن تاسو د دې ځینې هم چینج کولی شئ چې تاسو دا داسې एक्स एक्सिस باندې او په واي एक्सिस باندې تاسو دا چینج کولای شئ د دې پوزیشن تاسو بل ځای ته وړئ او که فرض که تاسو موو ټول راوالی نو دا تاسو داسې موو کولی شئ د موو ټول په مدد سره ټیک ده اوس فار ایگزامپل زموږ سره د دې دا آپشن دی د دې نه موږ د دې فیل کلر چې دی نو هغه چینج کولی شو چې دې کې موږ څنګه کلر ورکول غواړو نو هغه کلر موږ دلته فیل کولی شو څنګه په دې به سمپل موږ کلیک وکړو او دلته کې ستاسو سره مختلف کلر چې دی به راشي که فرض که تاسو د ریډ کلر ورکول غواړئ دا ریډ سلیکټ کړئ دلته به ستاسو سره د دې کلر راشي ټیک ده بل زموږ سره سټروک دی نو سټروک چې دی هغه د دې سایډون ته چې کوم کلر لاین راځي هغه تاسو د دې ځینې ورکولی شئ چې تاسو فار ایگزامپل دې له مونږه بلو کلر چې دی نو سټروک ورکو او سټروک سایز چې دی نو هغه مونږ څه کو
چې د دې ځای نه موږ هغه سیوا کولی شو. فار ایگزامپل هغه ما کو 20 پکسل 20 پکسل. نو تاسو ګورئ دلته زموږ سره 20 پکسل چې دی دې ته یو سټروک راغی. ټیک دا د سټروک تاسو کلر د دې ځای نه چینج کولی هم شئ. فار ایگزامپل زه د دې لاین هم د دې ځای نه چینج کولی شم. سټایل د لاین سټایل چې ډاټډ او ډیش دا تاسو په پین ټول کې په شیپ کې ویلي مو چې موږ دا څنګه کولی شو. ټیک ده. اوس فار ایگزامپل دا زه ریشیپ کول غواړم هم زه ریشیپ کولی شم. څنګه دا اپشن چې دی نو د دې نه دا ریشیپ کېږي. که فرض کا زه دا داسې ریشیپ کوم چې زه یم چې د دې دا سیټ چې دی نو دا د ما سره ګول شي. نو کله چې دا زه داسې سیوا کوم نو دا به زما سره ګول کېږي. خو که فرض که ستاسو سره یو سایډ نه ګول کېدو نو ستاسو سره دا اپشن تاسو د منځ ځای نه په دې کې ستاسو سره دی لینک ټوګیدر. دا لینک ټوګیدر چې ستاسو سره لګېدلی د دې به ټول کارنر یو شان ګول کېږي. که فرض که تاسو دا داسې سیوا کوئ نو اوس به څه کېږي چې ټولې کارنر چې دی هغه زموږ سره یو شان به ګول کېږي. ټیک ده. او که فرض که تاسو دا لرکه یو کارنر ګول کول غواړئ نو تاسو په دې کلیک وکړئ دا به ډیسلیکټ شي او د دې ځای نه تاسو دا کارنر چینج کول غواړئ یا دا کارنر چینج کول غواړئ نو دې لپاره به تاسو دا یو آپشن چې دی دا سیوا کوئ. تاسو دې له ماوس راوړئ او داسې تاسو ډریګ کوئ نو څه به کېږي ستاسو سره به دا ګول کېږي. ټیک ده. که فرض که تاسو سره دا یو کارنر هم چینج کول غواړئ نو د دې ځای نه تاسو راشئ دا یو کارنر ورسره هم چینج کولی شئ. څونه چې تاسو ګول کول غواړئ دا تاسو ګول کولی شئ. د هغې نه هغه شان یو شیپ تاسو رغول غواړئ نو تاسو د دې ځای نه رغولی شئ. ټیک ده. دا و زموږ سره ریکټینګل ټول او د دې نه علاوه زموږ سره دی راونډډ ریکټینګل. نو راونډډ هم داسې دی چې تاسو دا په خپل هم راونډ کولی شئ. او که تاسو وایئ چې زموږ یو راونډډ تیار پکار دی د دې ځای نه تاسو داسې راونډډ هم یو شیپ رغولی شئ چې دا کار د سایډونه چې دا به ګول وي. که فرض که تاسو نور هم ګول کول غواړئ د دې ځای نه تاسو څلور طرف ته چې دی دا لینک تاسو ولګوئ نو تاسو اوس دا څلور طرف ته نور هم ګول کولی شئ. د هغې نه علاوه چې دی فرض که دا زه ډیلیټ کړم نو تاسو د دې ځای نه یو الیپټیکل الیپس چې دی نو یو سرکل هم ډرا کولی شئ. که فرض که تاسو دې سره شفټ بټن ونڅئ نو دا به څلور طرف ته یو شان غټېږي. که شفټ نه نڅئ نو دا به زموږ سره فری هینډ غټېږي. تاسو ګورئ شفټ بټن ما ونیو داسې یو سرکل مې جوړ کړو نو هغه به زموږ سره دلته کې راشي. ټیک ده. نو سرکل هم تاسو په دې باندې ډرا کولی شئ. بل چې دی زموږ سره په دې کې یو بل پالیګانل ټول دی. نو پالیګانل ټول تاسو څه کولی شئ چې تاسو دلته کې کله ډرا کوئ نو دا زموږ سره د دې مختلف کارنرز راځي. نو دا کارنر څنګه راځي تاسو دلته وګورئ سایډس کې څه لیکلی دی 5 لیکلی دی. نو دا زموږ سره 5 سایډ والا یو پالیګان دی. که فرض که تاسو دا اوس سیوا کوئ نو دا نه سیوا کېږي. دا ځای ځکه نه سیوا کېږي چې دا ستاسو سره یو پالیګانل ټول دی خو لایو ټول نه دی لایو شیپ نه دی. نو اوس چې کله تاسو دا 14 کو او اوس تاسو بل شیپ پالیګانل ډرا کوئ نو د دې به 14 سایډز دي. دا تاسو ګورئ 14 کارنر دي. که فرض که دا زه 8 کما نو اوس چې زه کله بل پالیګان ډرا کوم نو د هغې به 8 سایډز دي زموږ سره. که فرض که تاسو یو سټار ډرا کول غواړئ چې د هغې دي زموږ سره 8 سایډز دي نو هغه به څنګه تاسو به د سیټینګ دا کم آپشن بټن چې تاسو ښکاري په دې کلیک کوئ او دلته کې سټار والا کم آپشن چې دی د تاسو کله ټیک نشان ولګوئ او اوس تاسو ډرا کوئ نو دا به ستاسو سره یو سټار ډرا کېږي چې د هغې به دلته کې موږ 8 سایډز ورکړي نو د هغې به هم 8 سایډز دي. که فرض کې تاسو 5 ورکئ او اوس ډرا کوئ نو اوس به ستاسو سره 5 کارنرز والا یو سټار ډرا کېږي. نو تاسو داسې پالیګانل ټول چې دی په مدد سره مختلف سټارز او داسې مختلف کارنر څونه کارنر والا یو شیپ پکار یا تاسو ډرا کولی شئ. که فرض کا زه دا ډیلیټ کړم اوس بل ټول چې په دې کې زموږ سره دی نو هغه دی لاین ټول. نو لاین ټول باندې تاسو یو لاین ډرا کولی شئ. څنګه دلته کې تاسو که فرض کړئ ستاسو سره دا چې دی نو دا به ستاسو سره بای ډیفالټ چې کله دی په فوټوشاپ کې نو دا 1 پکسل وي. نو که تاسو په دې باندې یو لاین داسې ډرا کوئ نو هغه به ډېر زیات نری تاسو ته به ښکاري هم نه. دا وګورئ ډېر زیات نری وي. ټیک ده. نو تاسو به څه وکئ چې لاین ټول تاسو کله راوالئ او د دې ځای نه فرض کړئ دا زه کومه چې 15 پکسل 15 پکسل چې دی زه یو شیپ یو لاین ډرا کوم همداسې ما اوس کله دا ډرا کو دا به زموږ سره یو 15 پکسل چې دی نو هغه یو لاین چې دی هغه ډرا شي. که تاسو بالکل سټریټ لاین ډرا کول غواړئ نو داسې تاسو دلته کلیک وکئ نو شفټ به تاسو شفټ بټن ونڅئ نو دا بالکل یو سټریټ لاین چې دی هغه ستاسو سره ډرا شي. ټیک ده. دا تاسو موف کولی هم شئ دا تاسو غټولی هم شئ هر څه تاسو د دې سره کولی شئ. فار ایگزامپل زه موف کوم اندازه موف کولی هم شم. دا یو ویکټر شیپ دی. ټیک ده. د دې نه علاوه چې دی نو تاسو څه کولی شئ دا ما ډیلیټ کړو دا شیپ او تاسو کسټم په دې کې زموږ سره کسټم مختلف شیپس دي. څنګه کسټم شیپ چې تاسو کله راوالئ او دلته کلیک وکئ نو تاسو سره په دې کې مختلف شیپس راشي.
فار ایگزامپل پدې کې چې دی نو زموږ سره زموږ یو فلاور چې دی د هغې یو شیپ پکار دی نو مختلف فلاورز تاسو سره رالي دلته دا تاسو دلته ډرا کولی شئ چې کلیک وکئ او دلته کې ډرا کوئ نو ستاسو سره به دا چې کله تاسو شفت بټن ورسئ دا به څلور طرفه یو شان چې دی ډرا کېږي. تاسو ګورئ دا زما سره یو شیپ راغی دا بیا زه کسټمایز کولی شم د دې کلر فار ایگزامپل زه چینج کوم د دې ځینه چینج کولی شم او دا زما سره یو شیپ دی او دا زه په خپل یو ډاکومنټ یا په یو پروجیکټ کې استعمالولی شم. داسې زموږ سره په دې کې مختلف شیپس دي او هغه تاسو ډرا کولی شئ. که فرض که ستاسو د دې نه علاوه نور شیپس پکار وي نو تاسو څه کولی شئ چې تاسو به وینډو ته راشئ او په وینډو کې ستاسو سره شیپ والا کوم آپشن چې دی په دې به تاسو کلیک وکئ نو ستاسو سره به دا ځای کولاو شي او په دې کې ستاسو سره مختلف شیپس دي. تاسو وګورئ دا شیپس که فرض که دا لیجسي شیپس اینډ مور تاسو سره دلته نه راځي نو تاسو به څه وکئ دا کوم آپشن چې دی په دې ځای به تاسو کلیک وکئ او تاسو به راشئ دلته کې او په دې کې لیجسي شیپس اینډ مور په دې کله تاسو کلیک وکئ ستاسو سره به دلته کې مختلف دا آپشن دا زما سره یو پیره کولاو ما دوباره کولاو کړو که ستاسو سره نه وي تاسو د هغه ځای نه کولاولی شئ. نو په دې کې فرض که ستاسو وایلډ انیملز تاسو د انیملز شیپ پکار وي فار ایگزامپل زما سره چې دی د دې هاتي دا کم شیپ دی دا زما پکار دی په دې ما کلیک وکړو او دا به د داسې ډریګ کومه دلته کې هم دا دلته کې راوړی شم او ټیک نشان چې کله ووهم دا به زما سره دلته کې یو شیپ راشي دا تاسو غټولی وړوکی کولی شئ دا ویکټر شیپ دی دی به خرابېږي نه ستاسو سره د تاسو په خپل ډاکومنټس کې استعمالولی شئ. څومره هم چې ستاسو دلته کې شیپس پکار یا تاسو د دې ځای نه راوړلی شئ او دلته کې استعمالولی شئ. ټیک ده دا زموږ سره کسټم شیپس دي په دې کې نور شیپس هم زموږ سره موجود دي او تاسو هغه یوز کولی شئ په خپل ډاکومنټ کې. ټیک ده نو دا زموږ سره شیپ ټول و چې شیپ ټول کې مونږه مختلف ریکټینګل چې دی ټرایینګل او زموږ سره کم شیپ سټار چې دي مختلف سټارز رغولی شو مختلف کسټم شیپس چې دي هغه مونږه په دې کې ډرا کولی شو زموږ په خپل ډاکومنټ کې پکار نو هغه مونږه استعمالولی شو. امید دی ویډیو به ستاسو خوښه شوي که ویډیو ستاسو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او چینل چې دی هغه هم سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نیکسټ ویډیوز چې دی هغه په اسانۍ سره ملاویږي. که د دې نه مخکې ویډیو ستاسو نه یې کتلي هغه وګورئ او بیا دې ټول له راشئ دې کلاس له راشئ نو تاسو به ډېر په اسانۍ سره چې دی نو په دې کلاس باندې پوهیږئ. ټیک ده د دې نه مخکې 13 ویډیوز چې دي هغه په چینل باندې موجود دي هغه ویډیو تاسو د 1 نه والا او د دې ویډیو پورې چې دی نو تاسو په سیریل باندې وګورئ نو په دې کورس باندې به تاسو ډېر ښه او ډېر په اسانۍ سره پوه شئ. د نیکسټ ویډیو پورې اجازت راکړئ خپل ډېر خیال ساتئ د الله په امان.